السلام علیکم ورحمت الله لله الحمد. نن نهمه روژه ده، بیا هم زموږ په کابل کې همدارنګه نه تنها کابل کې بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 10-11 ولایتونو کې زموږ روژه ماتې ادامه لري. اوس هم تاسو ته چانس دی، تاسو وینئ دغه یو خوراکه ده، دغه یو خوراکه تاسو کولی شئ په 1.5 ډالر یا هغې معادل افغانۍ باندې یو هېوادوال ته روژه ماتې برابره کړي. کابل کې همدارنګه په اکثر ولایتونو کې زموږ دغه چې تاسو وینئ دلته تاسو ته شاید ښکاره شي تلک راس هلته ګوره بایسکلونه هم ولاړ دي، لاس ګاډې هم ولاړ دي، دی کراچیګانې ودرولي، اکثره مسافر راځي د ورځې خپله مزدوري غریبه کې یا پکې مایوبین معلولینې او راشي بیا دلته روژه ماتې کوي. دا بهترینه میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د برکت میاشت ده، جهنم څخه د نجات میاشت ده. راځئ همدغه وخت کې الله تعالی موږ ته په خپل عمر کې شاید راتلونکي روژه کې نه اوسو، دا یو چانس دی، چانس څخه استفاده وکړئ. موږ چې همیش لپاره په هره ویډیو کې تاسو ته غږ کوو چې تاسو خپله صدقې خپل زکات تاسو راواسئ ترڅو دا غریب ولس ته یو څه وشي. زموږ دا ټیم دلته ګرځي، یو هم روژه ماتې داسې په وخت نه ده کړې بلکې یوازې د دوی په خدمت کې. زموږ څه دي، موږ یو ارتباطي پول یو، نو الله دغه کار لپاره مشخص کړي یاستو. نه تنها ورونه هغه طرف خویندې هم ناستې دي، هغې هم راغلي، دا ستاسو د روژه مات څومره په خوند کې چې ته خپل په ځای کې ناست او ستا صدقه یا ستا یو روژه ماتې دلته زموږ یو هېوادوال خوري. دغه اندازه چې کوم اجر الله درته ورکړي د دې روژې هماغه اندازه الله تا ته هم درکړي. دا ضرور پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي. نو راځئ اوس هم وخت دی، وټساپ نمبر درته ښکاري او آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته. که غواړئ باقي مانده روژې یو فامیل خپل کور کې په ارامه تیر کړي، ارام وخت تیر کړي، هغه لپاره ټوله میاشت لپاره روژه ماتې همدارنګه خوراکي مواد ورته په 80 ډالره یا د هغې معادل ټاکلي دي. اوس هم چانس دی، نو اجر ډېر دی، سوچان دی الله تعالی درکوي درته او موږ به دوی ته دغه هغه ورکړو. دوستانو بیا هم وایم اوس هم چانسونه دي، مې مس کوي چا نظر منلی، چا صدقې، چا زکاتونه. دغه خلک والله لازم د دې نه مستحق خلک نور نه پیدا کېږي. 1550 روژه ماتې روزانه زموږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، نو دا غواړو چې 2000 ته ورسو، دا غواړو 2500 ته ورسو. یو کس پیدا سي ووایي چې یو ورځې 100 کس روژه ماتو لپاره تقریبا 1.5 ډالر یا هغې معادل افغانۍ 100 نفرو لپاره څومره غټه خبر. نو راځئ اوس هم وخت دی، موږ به خدمت کې یاستو، موږ به انشاءالله ودرېږو او دوی به خپل روژه ماتې کې دی به خپل ډوډۍ هم خوري او اجر به موږ تاسو دواړو ته وي. الله مو خوشحال لري. السلام علیکم. همدا اوس مرسته وکړئ، ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ.